فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا صدق الله العظيم. اللہ جل شانو فرمائی فما لکم پتاسو بانس شویدی فی المنافقین دا منافقان بارکی فئتین چتاسو دوڑلی شوی فما لکم پتاسو شویدی فی المنافقین دا منافقان بارکی فئتین چتاسو دوڑلی شوی واللہ اللہ جل شانو ارکسهم واپس کڑی دی دوی لرا واللہ او اللہ جل شانو ارکسهم واپس کڑی دی لرا بما کسبو بما په سبب د اغي اعمالو کسبو چې دی کړي اتریدون آیا تاسو غواړئ تاسو خوښوئ تاسو غواړئ ان دا خبره تهدو چې تاسو سم لارې ته راولئ من هغه څوک اضل الله څوک چې الله ګمراه کړي اتریدون آیا تاسو غواړئ ان تهدو چې تاسو سم لار وښایئ من هغه چاته اضل الله چې الله ګمراه کړي ومن او هغه څوک یضلل الله چې الله گمراه کی فلن تجد نتب انمومی له داغه د پاره سبیلا لنغلار. الله جل شانو فرمای اے مسلمانانو پتا سبحان څه شوی دي چې د منافقانو په حق کې تاسو دوړل شوي الله جل شانو اغي کفر ته واپس کړی دي اغي د قبیح اعمال د وجنا او تاسو دا کوشش مکوئ چې یو سړی الله گمراه کوي نو تاسو یې سمې لارې ته راولئ الله جل شانو چې څوک گمراه کي نو هغه ته بیا څوک سمه لار نشي ښودلی سمې لارې ته یې نشي راوستی. دا آیت مبارکه نازل شوی دی د یو ډلې په باره کې هغه ډله یا د منافقانو وه یا څوک بل څوک چې مدینه منورې ته راغلي وو او بیا د مسلمانانو قتل کړو مسلمانان یې وجلي او د صدقې چې کم اوښان وو هغې تختولي وو د هغې باره کې نازل شوی مختلف اقوال دي د مفسرینو حضراتو خو تقریبا د ډیرو مفسرینو اقوال چې وګورئ نو پته لګي چې دا د منافقانو باره کې نازل شوي دا آیتونه. څه خلک داسې وو چې هغوی ځان ته مسلمانان وي خو هغوی بیا مسلمانان پرېښوده او د هغه ځای نه لاړ او کفر اختیار کو نو مخکې خو د اسلام د وجې نه د ایمان د وجې نه چې هغې ښکاره کړه او د هغې د وجې نه دي کفر پټو اوس چې کله کفر ښکاره کو نو مسلمانان دوه ډلې شو د هغې په حق کې یوې ډلې وی چې دا کافر دي او یو ډلې وی چې دا مسلمانان دي. ولې داسې وي دغه خلک چې په مدینه منوره کې وو خپل کفر ښکاره کو او بیا راله مکې مکرمې ته راوتښتېده د مدینې نه راوتښتېده مکې مکرمې ته چې اوس هم خیر نشته مرتد شوي وو نو بیا دغه خلک شام ته تله تجارت له نو شام ته د تجارت ته تلو لار هغه په مدینه منوره باندې وه نو دوی چې کله په مدینه منوره راتله نو هلته مسلمانانو بحث مباحثه شروع کړه چې ورځو او دوی لوټ کوو پرې دوی نه دا قافلې ول لوټ کوو ارڅه اخلو ځکه دا مرتد دي او دا کافر دي او نورو خلکو وي مسلمانانو صحابو چېرې دا موږ نشو لوټ کولی ځکه چې دی د کفر او د اسلام هیڅ پته نه لګي. دا په هره زمانه کې داسې کیږي تقریبا په دې زمانه کې داسې د خلکو مختلف سوچونه دي د څه خلکو باره کې چې دا کافر دي غیر مسلم دي که مسلمانان دي دا کیدی شي په هره زمانه کې داسې نه. الله جل شانو فرمایل دا کم خلک چې ستاسو د مدینې نه تلي مکې مکرمې ته او د کفارو سره اتحاد کړی دی او دلته دی دلته دی منافقانو او چې مکې ته لاړه هلته بیخي د هغې کفر هغه ظاهر شو. اوس په دې کې دا تاسو مه کوئ چې دا مسلمانان دي که دا کفار دي ځکه د هغې کفر خو اوس ښکاره شو مخکې کفر د هغې پټو په
په مدینه منوره کې. اوس چې هلته لاړه هغوی له په لاس کې لاس ورکو او الله جل شانو ته وفرمیل چې دا کافر دی. اوس نو اوس د هغوی په کفر کې او د هغوی په اسلام کې تاسو هیڅ شک ونه کوئ چېرته. داسې مسله ده. نو دا آیت نازل شو، الله جل شانو فرمیل تاسو ولې د دوه ډلې کېږئ د منافقانو په باره کې. د منافقانو په باره کې دوه ډلو ته ضرورت نشته. بس والله ارکسهم بما کسبوا، دا دوی چې څه کړي د دې د وجې الله دی کفر ته واپس کړي. دا کافر دي، مسلمانان نه دي. اوس د دې په حق کې د دین اسلام خبرې مه کوئ. د دې هیڅ حق نشته په دین اسلام کې. دا ختم دي بس. الله ارکسهم بما کسبوا. نو بیا الله مسلمانان خفه شو په دې باندې. الله جل شانه فرمایل چې زه یو سړی ګمراه کومه نو ستاسو څه کار دی چې په زور هغه جنت طرف ته راکاږي. زه چې څوک ګمراه کړم هغه بیا څوک سمې لارې ته نشي راوستی. دا حقیقت حال دی. ګورې ډېر خلک داسي چې هغه ټول خلک محنت هم نه کوي هغه دین اسلام طرف ته راشي. او ځینې وخت کې ډېر خلک محنت هم کوي په یو انسان باندې او چې الله جل شانو نه غوښتي هغه نشي راتلی هغه طرف ته. ښه محنت وشي هغه سمې لارې ته نشي راتلی. ولې الله لا نه ده غوښتې. بس چې د الله حکم کله وشو نو بیا ډېر زیات محنت ته هم ضرورت نشته. پوهېږئ په دې خبرو باندې. دا د الله جل ان الامر كله لله دغه مطلب دی چې یاره کارونه ټول هغه د الله جل شانو په لاس کې دي او د الله په حکم کې دي. بس چې څنګه الله غواړي هغه شانتې کوي. یا خو دغه شان نزول یو بل شان نزول هم شته. یو قوم راغلی و مدینې منورې ته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې هغوی کله راله د نبي علیه السلام مبارک خواله عرینیین به ورته وي. عرینیین چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خواته راله نو چې نبي علیه السلام ولید وایي دا خو ډېر زیړ شوي دي او خېټې پړسېدلي. څه وجه ده؟ وایي چې چې کله مدینې منورې ته راله اسلام یې قبول کړو نو د مدینې منورې د هوا ابو هوا پې ښه رانله نو دی بیمار شو. نبي علیه الصلاة والسلام مبارک فرمیل چې دی بوځئ د مدینې منورې نه بار چې کم د صدقې اوښان دي هلته او تقریبا حضرت یسار رضی الله تعالی عنہ چې نبی علیه الصلاة والسلام خادم او غلام هغه د هغې مشر دی او لاړ شي او څه صحابه کرام نور هم دي هلته. بس دی به هلته لاړ شي او د هغې اشربوا من البانها و ابوالها هلته د اوښانو هغه پی مسکې او د اوښانو هغه متیازې مسکې نو تاسو به ټیک شئ. هغې چې هلته لاړه نو د اوښانو پی وسکل او د اوښانو متیازې استعمال کړې نو هغې له الله صحت ورکړو. چې د اوښانو پی وسکل لږ صحت یې ښه شو بس هغې مس شو. چې مس شو واپس مرتد شو. هلته چې کوم صحابه کرامو هغه په هغې ظلم وکړه او د هغې مسلې وکړه. خپې لاسې ترې پرې کړه، پوزې ترې کټ کړې، سترګې ترې ویستې. کوم صحابه کرام چې هلته څوکیداران وو په هغې باندې او هغه اوښان د صدقې وتښتول ځان سره. نبي علیه الصلاة والسلام ته څنګه خبر راغی؟ نبي علیه الصلاة والسلام مبارک صحابه کرام ولیږل. حضرت علي رضی الله تعالی عنه ورسره و او چې هغه هلته لاړو د خپو لاسونه یې وتړل او سترګې ترې ویستې، ژبې ترې پرې کړې، غوږونه یې ترې پرې کړه او په سخته ګرمۍ کې پرېښود. دغه شانتې هغې مړه شو. دغه د هغې علاج و صحیح قصاص و صحیح بدل یې ترې اغوستو. ځکه صحابه کرامو سره چې څه شل کړی و هغه شان چل یې ورسره وکړو. صحیح قصاص صحیح بدلو. ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب. په دې بدل اغوستو کې خو ستاسو ژوند دی الله جل شانو پکې ږدلی دی. خو دا د عقل والو په سمجھ کې راځي. د هر چا سمجھ ته دا خبره نه راځي. نو الله جل شانو فرمایل چې هغه خلک چې دې ځای نه حضرت علي رضی الله تعالی عنہ صحابه کرام روان شو نو دلته مسلمانان هغه دوه ډلې شو. چا وی چې دې خلکو سره به څه کوي؟ نو یې مړه دي کي. صحابه کرام وی ولې؟ وایي دې مسلمانان وجلي دي، قتل یې کړی دی او اوښان یې تښتولي دي صدقې او دا مرتد دي. نور ورته وي چې موږ سره د ارتداد چې دې مرتد شوي او کافران شوي دې صحیح دلیل نشته نو موږ ته هغه شان مسلمانان وایو قتل کول نه دي پکار. الله جل شانو آیتونه نازل کړه چې دا بدترین خلکو دي منافقانو. اسلام نو راوړی صرف ځان اسی حسابو چې موږ په اسلام کې او تاسو سره دوکه وکړه. صحابه کرام دل شهیدان کړه
او اوښان یې نه وتښتول. دې باره کې دا سوچ نه کوي چې دا مسلمانان دي یا مسلمانان هغه نه دا کافر دي. بس دا الله جل شانو د خپلو قبیحه اعمالو د وجې هغه کفر ته واپس کړي دي. دا غلط خلک نو الله واپس غلط طرف ته بوتله، نیت خراب و. او دغه وجه چې فقهای کرامو په دغه حدیث باندې بحث کړی دی چې یاره په دغه حدیث کې خو راځي چې نبي علیه السلام وفرمیل چې د اوښ متیازم اوسکې او د اوښه پی هم اوسکې. نو پته لګي چې پی څنګه سکل روا دي د متیازو، د هغې سکل هم جایز دي د اوښ متیازي. نو بیا احناف فقهای کرامو په دې باندې بحث کړ ډېر بهترین. هغې وي چې نبي علیه السلام داسې وفرمیل چې اشربوا من البانها، د هغې هغه پی چې دي هغه اوسکې، خو ابوالها دا مطلب دی چې دا بول دا ول استعمال کې په خپل بدن ظاهري ومک. یو باطنی دوی یو ظاهري دوی وه. لکه څنګه چې حکیم هغه دوه قسمه دوی ورکوي سړي له، چې سړي باندې دانې راوخیږي او جسم یې خراب شي، دوه قسمه دوی وله ورکوي. یو دا چې هغه د باطن یې دننه د سکل وي چې اینې صفا شي، او یو د پاسه مرهم وغیره وله ورکوي چې دا په خپل جسم باندې پورې کوي. نبي علیه الصلاة والسلام ورته دغه دواړه علاجونه ښودل چې دغه متیازې په خپل جسم پورې کې او دغه پی هغه استعمال هغه پی اوس کې. نو دا یو باطنی دوی شوه او یو هغه ظاهري دوی شو. نو دغه بس ټیک ته څه نقصان خو نه و. نو سکلې وایي درست نه دي. بعضې فقها هغه احناف وایي چې نه، دا نبي علیه الصلاة والسلام مبارک هغه ته پته وه د وحي په ذریعه ورته معلومه شوې وه چې دا مسلمانان نه دي، نو ځکه یې ورته چې پی هم اوسکې او متیاز یې هم اوسکې. متیازې د مسلمان دپاره حلال نه دي. هغې ته ځکه وي چې الله جل شانو فرمیل والله ارکسهم بما کسبوا، الله چې دي کفر ته واپس کړه دا دي د غلط نیت او د غلطو اعمالو د وجې نه دي د مخکې نه کافر و منافقانو، د دوی د اسلام سره تعلق نه. نه الله جل شانو فرمایي چې فما لکم فی المنافقین فئتین، تاسو دوه ډلې کېږئ مه د هغې خلکو باره کې کوم باندې چې الله د کفر پتوه لګولې. یاد ساتئ ځان سره یو خبره، چاتم دا حق نشته چې په بل باندې کفر حکم ولګي، په هغه باندې فتوا ولګي چې دا کافر دی. دا حق سوا د بادشاه او د قاضي نه هیڅ چاته نه دی حاصل. عدالت ته صرف دا حق حاصل له اسلامي ملک یو عدالت ته چې هغه دا فیصله وکړي دا سړی کافر دی که دا مسلمان دی. نور یو انسان که هغه مفتی دی که هغه یو عالم دی که یو عام سړی دی چاته دا نشي ویلی چې دا کافر دی. ځکه او تقریبا بخاری شریف کی روایت ته، مسلم شریف کی روایت ته، طبرانی شریف کی روایت ته، دنیا احادیث مبارکه دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خلاصه ته بیانوم چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایل چې چا خپل رور مسلمان ته کافر وي کافر، نو دا سړی په خپل کافر کیږي. زموږ والد محترم خیر حدیث ما ته نه دی ملو شوی، زموږ والد محترم رحمت الله علیه چې به کوم حدیث مونږ ته وی هغه داسې و چې هغې وفرمایل چې کله انسان د خولې نه دا خبره وباسي چې دا پلانکی کافر دی، نه الله جل شانو د دا خبره پورته کړي. که په دغه سړي کې د کفر ځای چېرته موجود وي نو د کفر هغه کلمه په هغه باندې راشي، بس هغه وي کافر. که په هغه کې د کفر ځای نه نو دغه کلمه واپس شوته شي د کفر ده او په ده باندې راشي دی ځان نه خبر نه او دین اسلام نه خارج شوی. دا دومره خطرناکه مسله ده د چا د تکفیر چې دا کافر دی او دا مسلمان دی. دا حق مو تعالی چا راکړی؟ دا خو یو اسلامي حکومت ته او اسلامي عدالت ته دا حق حاصل دی چې هغه دا فیصله وکړي چې پلانکی مسلمان دی او پلانکی کافر دی، بل چاته نشته. دا حق ورته نه دی حاصل. اوس دلته زمونږ طبیعت داسې دی عجیبه شان دی چې په هر چا د کفر فتوه لګو. که یو سړی زمونږ د مزاج خلاف کار کوي نو هم ورته مونږ وایو دا دین اسلام نه خارج دی او کافر دی. تا ته چا دا ویلي؟ البته یو مفتی ته دا حق حاصل دی چې هغه وایي چې د پلانکي دا څه ویلي دي نو دا کلمات ته د کفر دي، دا خبرې د څه دي د کفر دي، نور دا نشي ویلی چې دی کافر دی. نه پوهېږي په دې خبرو باندې. او موږ په معمولي په دیوبندیت او په بریلویت او په جماعت اسلامي او په اهل حدیث او غیر مقلدیت او په دې څیزونو یو بل د دین اسلام نه خارج. حالانکه د پاکستان قانون دا دی کله چې د پاکستان آئین جوړېدو تمام علماء کرام هم ناسو، د هر مکتبه فکر دیوبندیت، بریلویت، اهل حدیث هم ناسو، دا ټول ناسو په خپل منځ کې. او دی دا متفقه فیصله کړې او ټول دستخط موجود دي په آئین پاکستان باندې چې په پاکستان کې څومره مذهبي فرقې دي هغه ټول مسلمانان دي.
په پاکستان کې څومره که بریلیان دي، که دیوبندیان دي، که اهل حدیث دي، څومره اسلامی پارټۍ په پاکستان کې موجود دي، هغه ټول مسلمانان دي. دا اتفاق ته د ټولو علماو دسخط په موجود دي په دې. او څنګه یو سړی بل ته وایي دا اسلام دین اسلام نه خارج دی، یو سړی دا کافر دی، دا حق چاته نشته چې بل ته کافر وایي. اعظم والد محترم رحمت الله علیه فرمایل چې مونږ په مسلمانولو باندې ستړي شو او دا خلک دا هغې په تکفیر باندې نه مړېږي چې کافران دا کافر دی او دا پلان کې دی او دا پلان کې دی، بلکې تا ته خو دا حق هم نه دی حاصل، ته چاته ګمراه وې. دا یو عام سړي ته دا حق نه دی حاصل. مخکې مې درته ویلي چې 3 څیزونه دي، یا ځان سره یاد ساتئ. یو اختلاف دی، یو تنقید دی، یو تذلیل دی. د اختلاف حق هر انسان ته حاصل دی. زما یو ذهن دی ستا بل ذهن دی، بس ټیک ته رای ده زما یو شان ستا بل شانی، دا څه نقصان نه دی. اختلاف دی، اختلاف حق هر انسان ته حاصل دی. په کور کې یو سړی وایي دا کار زه داسې کوم، ابل وایي زما دې سره اتفاق نشته، اختلاف راتلی شي پارس، دا هر انسان ته حق حاصل. یو تنقید دی، تنقید حق بعضې خلکو ته حاصلي، پوهه خلک هغې ته د تنقید حق حاصلي. ته دا نشي ویلی چې زه پلانکي باندې تنقید کوم. ته کوم ځای نه راغلی تنقید وایي کسی چیز کو پرکنا، یو سیز تلل، یو سیز ټیک کول، برابرولې. ته دومره سړی نه یې چې یاره ته به خامخا د یو سیز تصحیح وکړې او تنقیح پې وکړې او د هغې تنقید به وکړې. هر سړی داسې نشي کولی. یوې تذلیل هغه دا چې بل مسلمان ذلیله کول، هیڅ چاته دا حق نه دی حاصل چې بل مسلمان ذلیله کړي، چې دا داسې دی او دا داسې دی او دا داسې دی او دا داسې دی. دا هیڅ چاته حق نه دی حاصل، نه یو عام سړي ته، نه یو عالم ته، نه یو مفتی ته چې یو مسلمان دی هغه ذلیل او رسوا کړي. دا حق چاته نه دی حاصل. یاد ساتئ. ګورئ په دې مسله کې انتهایی د احتیاط نه کار والی. دا څومره اور چې لګېدلی دی مذهب ته، او دا څومره اور چې لګېدلی دی سیاست ته، دا د دغې خبرو د وجې نه. لږ احتیاط کوئ په دې مسلو کې. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل، تقریبا طبرانی شریف کې روایت دی چې 3 څیزونه د دین اسلام بنیاد دی. 3 څیزونه د دین اسلام بنیاد دی. لومبی څیز هغه دا چې یو سړي کلمه ویلې، نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل نو ده ته به تکلیف نه ورکوې، ده ته به تکلیف نه ورکوې. دا د اسلام بنیاد دی. دویم، یو سړي کلمه ویلې ده، ده ته به کافر نه وی. او دریم، یو سړي کلمه ویلې ده نو دی به په یو عمل باندې د دین اسلام د دایرې نه خارجې. دا د دین اسلام بنیاد دی. دا کومه طریقه شوه چې په معمولي خبرو باندې بل ته کافر ویل او بل ته دا ویل او بل ته دا ویل او بل ته دا ویل. نو یاد ساتئ. ګورئ تاسو ته ما وي چې کله آئین جوړېدو د پاکستان، نو دا هر مکتبه فکر والا علما ناسو، دیوبندیان، بریلیان، اهل حدیث، دا ټول ناسو، او دوی دا متفقه فیصله کړې او دستخط یې کړي په دې خبره باندې چې په پاکستان کې څومره مکاتب فکر واله دي، څومره مذهبونه دي، تاسو ته ښکاري چې اسلامي پارټۍ دي، هغه ټول مسلمانان دي، هغه ټول مسلمانان دي. په دې کې د چا اختلاف نشته. ځکه زموږ والد محترم رحمت الله علیه به ډېر زیات احتیاط کو. نو شیعګانو ته به هم کافر نه وي، شیعګانو ته به هم کافر نه. او دا حدیث به وي چې نبی کریم صلی الله علیه، دا حدیث ما نه دی لیدلی چېرته، نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې کم سړی ستاسو کلمه وایي او کم سړی ستاسو مونځ کوي خانه کعبې ته، هغه سړي ته به کافر نه وی. او شیعګان کوي دغه شان. زموږ والد صاحب وایي زه دا فتوه نشم ورکولی چې شیعګان هغه غیر مسلمه دي، مسلمانان نه دي، کافر دي. حالانکه ډېرو علما کرامو فتوا دا ده چې اهل تشیع شیعګان دا کفار دي، دا مسلمانان دي. خیر هغې کې فرقې دي مختلف قسم، هغې جدا جدا بحث دی. ځینې پکې حد د کفر ته هغه رسېدلي چې علما کرامو کوم لیکلي زه د هغه خبره کوم، او ځینې هغه دي چې صحیح مسلمانان دي. صرف بعضې څیزونو کې اختلاف دی د اهل سنت والجماعت سره، هغه څه نقصان هغه نه دی. الله جل شانو فرمایي چې ما یو سړي ته کافر نه ویلی، تاسو ته کافر نشئ ویلی. فما لکم فی المنافقین فئتین، دا په تاسو چل شوی دی چې هغه منافقان چې خپل کفر ظاهر کو، په هغې کې تاسو 2 ډلې شو. والله ارکسهم بما کسبوا، الله جل شانه دوی واپس کړه د هغې اعمالو په سبب سره، کوم اعمال چې دوی کړو. اتریدون ان تهدوا من اضل الله، تاسو دا خوښوئ چې کوم سړی الله ګمراه کوي نو تاسو هغه ته هدایت ورکوئ او سمې لارې ته راولئ. ومن یضلل الله فلن تجد له سبیلا، څوک چې الله ګمراه کړي د چا پلار هم سمې لارې ته نشي راوستی. الحمدلله.
دی وایي چې زه کله جومات ته راشم نو ځان له یو ځای مختص کړی دی ما هلته زه مونځ کوم او په جومات کې یو خاص نلکه ده زه هغې ته اودس کوم داسې کول جایز دي که نه داسې مکروه دي ښه پوهېږي کم سړی چې کم ځای ته راغی بس دا د هغه دی څوک داسې نشي کولی چې خپل څادر په یو ځای باندې کېږدي او ځان له یو څیز هغه ومیري پوهېږي په دې خبره باندې داسې درست نه دي دا مکروه دي د یو سړي لاس او خپې هغه په دماغه کې الوتي دي او د هغه ټول جسم هغه زخمی دی نه دی به اودس کوي که تیمم به وي نه پې اودس شته او نه ولا تیمم شته بغیر اودسه به دی مونځ کوي او بیا به وروسته قضا هم نه راګرځي که ټیک شو ښځه هغه د تراو جمع نورو ښځو له ورکولی شي که نه شي ورکولی بلکل نه شي ورکولی مکروه تحریمي دي ناروا تراو جمع هم نه ورکوي زما شپږ بچي دي او اوس غټ دي خو د هغې ما عقیقه نه وه کړې اوس زه کول غواړم نه کولی شم که نه او کولی شي خو د عقیقې خپل وخت خو بس هغې کې تېر شوی دی نور کولی شي جایز دي هغه زیورات سره زر سپین زر چې په هغې باندې د قرآن مجید آیتونه د هغې نقشي دې اغوستل خرڅول جایز دي او جایز دي خو د هغې استعمال کې احتیاط کوه واشروم ته سړی ورځي ښځه سړی نه ریشه ښځه واشروم ته ورځي نو چې هغه ځان سره واشروم ته نه وړي ځکه د قرآن مجید آیتونه دي او نور ادب دی کې بېلمازه لاس ته ولې نه وروړي مونږ د پیتلو او د لیدر او د چاندې سپین زر د هغې مجسمې کم شوپیسي چې هغه خرڅو چا راته وایي دې دا کومه نفع ده پیسه راځي دا حرامه ده پیسې حرامه نه ده خو دا کار دی حرام دی ناروا دی ځکه کار ناروا دی ځکه ته بوتان خرڅې دا بوت دی دا بوتان دي او پیسې ځکه حرامه نه ده که ته دا سیز خرڅ کړې نو دې جایز استعمال هم شته لیدر اسم استعمالیږي چاندي اسم استعمالیږي پیتل اسم استعمالیږي په نورو څیزونو کې نو ځکه پیسې حرامې نه دي خو ستا د کار د ګناه دی ګناهګارېږي په دې سخته ګناه ده تا پرون په درس کې ویلیو چې کله یو کار کوئ نو د عادله ګواهانو په مخ کې به یې کوئ حالانکه عادله ګواهان خو نشته نو اوس چې مونږ نکاح کې کم ګواهان کې نو څوک وله راولو ای مسلمانه د عادله ګواهانو دا مطلب نه دی عادله ګواهانو مطلب دا دی چې تا ته کم سړی ښه ښکاري چې دا عدالت واله دی نور د دې ټولو خلکو ګواهي نه قبلېږي کم سړی چې ګیره نه وي د هغه ګواهي نه قبلېږي د دین اسلام اصول دي کم سړی چې کوترې پاسې کوترې لوبوي او بادیوي پاسې او دغه شان پتنګان هغه لوبوي بلوري کوي لړوګانې او جوارې کوي دې ټولو ګواهي نه قبلېږي بانګیان ساتي بانګیان جنګي او مړزان لوبوي دې خلکو سره کې ګواهي نه قبلېږي نو دې سړی نشته چې د هغه کم سړی تا ته ښه ښکاري بهترین په ټولو خلکو کې ته ښه ښکاري نو کم از کم هغه د هغې ته مکلفه یې وګرځه بس ښه سړي پیدا کوه هغې ګواهان که په نکاح کې درست ده زه عقیقه کومه د دغې سره سوال دی بل سوال سره زه عقیقه کومه د دغې خپلو شپږو بچو خو که چېرته زه یو سخی والمه د ټولو د طرف یې ذبحه کوم نو عقیقه به مې وشي او بلکل به وشي ټولو به وشي بنګ زه استعمالولی شم د دوایۍ دپاره که نه که یو صحیح ډاکټر او صحیح طبیب ماهر حکیم درته ویلی شي بیا استعمالولی شي چې هغه وایي د دې نه بغیر بل څه علاج نشته بیا استعمالولی شي ګینې ناروا دي وصلی الله تعالی